دوستانو اکثر د قیمتي گاړو دغه د ټیر یو نټ ولې داسې مختلفې په دې ویډیو کې به زه تاسو ته نن داسې ښکلي او جالب معلومات درښیم. نو دا ویډیو را سره هم تاسو نن تر اخره پورې وګورئ. دوستانو زه یم رفیع صاحب او تاسو ګورئ افغان پراود ټي وي چینل. دوستانو که چینل هم نه سبسکرایب کړی همدا اوس در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. فیک نمبر 1 دوستانو آیا تاسو چیرته سوچ کړی دی چې داسې دماغ خو ډیر زیات تیز کار کوي خو ولې ساینسدانانو په دماغ باندې داسې یو نوی ریسرچ هم کړی دی او هغه ریسرچ دی دا کړی دی چې داسې دماغ موږ ته داسې د یو بلب د چلولو داسې بجلی توانایي هم شي راکولی. فیک نمبر 2 دوستانو جاپان کې داسې یو نوی ریسرچ هم شوی دی چې داسې دی یو داسې ګاډی ایجاد کړی دی چې هغه داسې هوا کې ګرځي او هغه تقریبا 10 فوټه پورې د ځمکه نه داسې اوچت دی ویل کېږي چې دا به په دنیا کې داسې د ټریفیک کمیدلو وجه هم جوړیږي او داسې دی کې داسې سیستم هم موجود دی چې دا بغیر د ډرایور به هم چلیږي چې دا ډیر جالب ګاډی دی جوړ کړی. فیک نمبر 3 دوستانو ایرپورټ کې انتظار کول ډیر سخت کار دی خو ولې یو کس داسې عجیبه کار کړی چې په هغې لیدو باندې خلکو ډیر زیات اکشن اخیستی او داسې یو کس و چې هغې گیمینګ شوق ډیر زیات کو او ایرپورټ کې انتظار کو. نو دی د گیم کولو دپاره د سره سکرین نه و دغلته د ایرپورټ ځینې سکرینونه چې د هغې هیک کړي او په هغې باندې داسې لایف گیم کوه. بیا چې کله خلکو ولیده چې دا داسې د ایرپورټ په سکرین باندې لګیا دی او موبایل سره کنیکټ کړی خپل لایف گیم کوي نو په دې باندې خلکو ډیر زیات اکشن واخسته او بیا داسې لږ وخت وروسته د دغه ایرپورټ منیجر رالی او خپل سیکیورټي والا باندې دغه کس ګرفتار کا. فیک نمبر 4 دوستانو داسې خلک خو د گیمونو کولو شوق ډیر زیات لري. جاپان کې یو داسې بیډ هم جوړ شوی دی چې هغه په داسې سیستم باندې دی چې هغې کې داسې گیم کول ډیر زیات آسان دي لکه عام گیم ته خلک کینی یا داسې ودرېږي خو ولې په دې بیډ کې داسې یو خوبایي ده چې دې کې تاسو په پرېوتلو باندې ډیر په اسانۍ سره گیم شي کولی او داسې په دې بیډ کې تاسو آرام هم ډیر په ښه طریقه شي کولی. فیک نمبر 5 دوستانو آیا تاسو چیرته سوچ کړی دی چې دنیا کې داسې زلزله راځي نو تاسو ته پته لګي هیڅ کله هم نه. په دې باندې ساینسدانانو هم ډیر زیات ریسرچ وکړ چې داسې د زلزلې راتلو نه مخکې موږ داسې حالات جوړ کړو چې موږ ته پته لګي چې زلزله را روانه ده خو ولې تاسو پوهیږئ چې دنیا کې مار واحد یو داسې شیز دی چې دې ته پته لګي چې زلزله کیږي. فیک نمبر 6 دوستانو په دنیا کې خلک روزانه داسې قسم ریکارډونه جوړوي خو ځینې داسې چې هغه بالکل د منلو نه. د چین یو کس چې هغې یو ډیر عجیبه ریکارډ دا جوړ کړی چې دی په سر باندې داسې تقریبا 15 پړوی کراس کړي وي یعنې د دې خپې لاسونه داسې پړویو سره نه وټچ او په سر باندې داسې بره په پړو باندې روانو چې د دې دغه ریکارډ ورلډ بوک ګینز ریکارډ کې هم داسې شامل کړی شوی دی. د دې کس نوم لی دی. فیک نمبر 7 دوستانو تاسو خو به ګاډي ټیرونه ډیر زیات لیدلی چې داسې کله پنچر شي نو د دې کولاولو دپاره داسې یو رنګ ویلپانه استعمالیږي چې تر څو ډیر مضبوط شي او داسې اکسیډنټ ونه شي. خو ولې دوستانو نن درته زه داسې ځینې جالب معلومات د دې باره کې هم درکم چې شاید تاسو دې نه مخکې اورېدلې هم نه. دوستانو داسې د هر ټیر د خپل نټونه چې کومې دا مختلفې خو په دغه های کمپنۍ نه زیاتره نن سبا ټیرونه داسې شکل کې جوړوي چې د هغې یو نټ داسې د نورو څلورو نه ډیر زیات مختلفي چې تر څو دغه نټ څوک په اسانۍ سره کولاو نه کړي او دغه ټیر د دې ګاډي نه پټ نه کړي نو هغه یو نټ دپاره کمپنۍ داسې پټه چابي د ډرایور ته ورکوي چې هغه ځان سره محفوظه ساتي چې څوک ډیر غلا نه کړي. فیک نمبر 8 دوستانو آیا تاسو سوچ کړی دی چې انسان مړ شي نو هغې دماغ څومره وخت پورې داسې کار کوي. دلته ساینسدانانو یو نوی ریسرچ بل هم دا کړی دی چې کله انسان نه ساه وځي نو د هغې دماغ تقریبا 15 نه 6 منټو پورې داسې کار کوي او هغه دماغ د هغې ژوندي. د افغان پراود ټي وي چینل په ویډیو کې د نن ورځې دپاره صرف همدومره و. که ویډیو مو خوښه شوي یو لایک ضرور ورکړئ او همدارنګه خپلو ملګرو سره وټساپ انسټاګرام او داسې فیسبوک کې ضرور شیر کړئ.